لیدې چې خاورې د ځینو خلکو عجیبه شانې اعصاب وي، سوځېږي او ژړېږي خو خندېږي لکه شمع. ډېره مننه. ډاکټر دریاب زما کار ډېر اسان کو، ډېرې ښکلې خبرې وکړې. همدغه خبرې دي چې خلک په دې باندې پوهول دي چې ادب څه شی دی او د ادب ضرورت څه دی. ادب چې دی نو دا د ښکلا او د حسن او د ښایست تفسیر او توضیح کوي او خلکو ته ښایي. خو چې په کومه ټولنه کې ښایست نه وي نو څه وکړې، بیا به بدرنګیانې راځي. هغه زمونږ شاعري خو اوس ویني او غمونه او دردونه شوي ده. الله دې وکړي چې د نورې دنیا په شان زمونږ په وطن کې هم ښایستونه راشي او مونږ د پسرلو نه خوند واخلو. مونږ کالام ته لاړ شو، مونږ بحرین ته لاړ شو، مونږ مرغزار ته لاړ شو، مونږ مالم جبې ته لاړ شو، مونږ ګبین جبې ته لاړ شو. اول ته کې حالات ښه او دا ټورسټ راځي او زمونږ د کارونه روزګارونه ښه او زمونږ د بچو تعلیم ټیک رواني، بس دا زمونږ خوشحالي ده. او دا ده چې داد ورکومه ګران ته او د هغه ټولو ملګرو ته او خاص کر سوات ادبي ملګري چې دی دوی هر څه کولی شي، ډېر څه کولی شي چې وغواړي. او زمونږ دا ملګري ټول زمونږ سفیران دي. هر یو ادبي تنظیم چې دی، هر ټولګی چې دی، هر ادیب چې دی، دا سفیران دي. هغه وخت ما ته رایادېږي چې کله تازه ما په ټلویزیون ریډیو باندې پروګرامونه شروع کړل، د شاعرانو به ما ته خطونه رالېږل چېرې زه فلاني ځای کې یم او چا به ماله اصلاح وکړو، چا به زما کتاب چاپ کېږي په دې لیکل وکړو، چا به څه وي. ما به ورته هغه مقامي په هغه علاقه کې چې کوم شاعران استادان موجود وو د هغوی سره به مو له رابطې جوړولې په ټوله پښتونخوا کې. او دغسې اوس خو میډیا د هر چا جیب ته راله، اوس کار اسان شو. خو پخوا یو پاکستان ټلویزیون او یو ریډیو پاکستان او نور هېڅ نه و. هغه دور و، نو هغه دور کې ګران و. اوس خو ستاسو سره په جیب کې خپل ریډیو او ټي وي پروت دی، غږېږئ دنیا ته چې څه وایې، خو دا ده چې غر غږېږئ، ګډوډ مه غږېږئ، بیا هر څه ټیکي. اخري خبرې دا دي چې دا زمونږ د وروستي دور دا چراغونه چې کوم دي، یو دور داسې و زه مطلب چې په ټوله پښتونخوا کې ګوټ په ګوټ ګرځېدلی م، اوس هم ګرځم. او زما د مخې زمونږ ډېر لوی ادیبان، ډېر لوی شاعران، ډېر لوی دانشوران فنا شول. څه مطلب دا دی چې کمزوري شول، د ګرځېدو نه ووتل. دا چې تاسو کوم وینئ دا ستاسو ستوري، د دوی خپل هم ډېر کارونه وي. ګران صاحب خو په مارکیټ کې ناست دی، که دی فرض کا هلته کار کوي نو هلته به د ده میټر چلیږي او ډېر شی پیسې به ګټي. خو دی ناست دی دلته د خپلو ملګرو، د خپل ادب، د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره کار کوي. عطا صاحب ته ګورئ، عطا صاحب خو زمونږ داسې دی لکه د غنمو اوړه دی، خو مطلب دا دی چې په ایجوکیشن کې هم لګیا دی، خپل کار خپل خدمات کوي، په ادب کې هم خپل خدمات کوي، په ایډمنسټریشن کې هم کوي. د هغې نه علاوه نور هم ډېر کارونه کوي، هغه به په وخت باندې تاسو ته راښکاره کېږي. نو زمونږ دا ټول ملګري نظیر صاحب چې دی نو د ټولې صوبې ټیکنیکل ایجوکیشن سمبال کړی، نو دی چې دی د ډېرو رازونو نه خبر دی، خیال هم دی. او ستاسو سره د قیس بابا غوندې او غفور بابا غوندې بشران سره دي چې صحیح مشورت یې اخلئ، د یو بل قدر کوئ، د یو بل عزت کوئ، عالمه یو تر بل زارېږئ. ما د محفل یاران لیده چې خاورې شو. ښه جي، څوک چې په خپل وجود برداشت لکه میچنه کوي، څوک چې په خپل وجود برداشت لکه میچنه کوي، تاریخ با ټول عمر آغاز له هغه تنه کوي. څوک چې په خپل وجود برداشت لکه میچنه کوي، تاریخ به ټول عمر آغاز له هغه تنه کوي. او لکه ګلاب چې مې په ډکه خوله ستاینه کوي، لکه ګلاب چې مې په ډکه خوله ستاینه کوي، ستا لیونی ستا د غني سترګو مننه کوي. او مننه لکه ګلاب چې مې په ډکه خوله ستاینه کوي، ستا لیونی ستا د غني سترګو مننه کوي. او هغه انسان به د سختۍ مقابله څه وکړي؟
هغه انسان به د سختۍ مقابله څه وکړي چې د ګیا غوندې طوفان ته سملاستنه کوي هغه انسان به د سختۍ مقابله څه وکړي چې د ګیا غوندې طوفان ته سملاستنه کوي او دا بره ناست خلک څه بره پیدا شوي نه دي دا بره ناست خلک څه بره پیدا شوي نه دي عالم په پاټ کې ځي بره ختنه کوي مننه جی دا بره ناست خلک څه بره پیدا شوي نه دي عالم په پاټ کې ځي بره ختنه کوي او تاریخ د هغو خلکو نوم چرې هېر کړی نه دی څوک چې د جبر په سولۍ باندې غندنه کوي مننه جی او بل شعر دی چې دا پښتانه علمبردار مونږ په کومه بوزي د خپل اولس بچی رانه پوښتنه کوي او مرګیه ته کتار پتار کړې پښتانه ملګري یو اباسین به د پښتو د باغ روزنه کوي مننه او یو بله مقام ده چې د نړۍ امن لسو داسې لیوني پکار دي چې اباسین غوندې په اور هم ورختنه کوي مننه جی او دا بل غزل مطلب ده چې زوړ غزل دی زما په ګریوانه اوښ کې بهیږي لکه شمع په سر مې له ماښامه اور بلیږي لکه شمع زما په ګریوانه اوښ کې بهیږي لکه شمع او د قام په مشرۍ کې ترېنه خلک رڼا اخلي شملې په سر دغسې ځلیږي لکه شمع مننه جی او د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا وي تیارو ته چې ټول عمر لټینګیږي لکه شمع مننه جی مننه د داسې خلکو عمر له ژوندون رڼا وي تیارو ته چې ټول عمر لټینګیږي لکه شمع او جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي ژوندون مې داسې رو ویلې کېږي لکه شمع جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي ژوندون مې داسې رو ویلې کېږي لکه شمع او مننه جی جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي بابا او ته نږدې کېږي جانان ته نږدې کېږم جانان را نږدې کېږي ژوندون مې داسې رو ویلې کېږي لکه شمع او فریاد او هنګامې او اسویلي مې عادت نه دی په چپه خوله مې تل اوښ کې څڅېږي لکه شمع او د ځینو خلکو عجیبه شان اعصاب وي سوځېږي او ژړېږي خو خندېږي لکه شمع مننه ډېره مننه د ځینو خلکو عجیبه شان اعصاب وي سوځېږي او ژړېږي خو خندېږي لکه شمع او زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی بابا پکې په خپله دا شعر خوښ دی زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی په خلکو کې د لرې نه ښکارېږي لکه شمع ډېره مننه زه نه وایم ته وګوره محفل پې منور دی په خلکو کې د لرې نه ښکارېږي لکه شمع او یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کی
یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي یا مینه ده یا پوهه یا ښکلا ده خلک خاص کړي بې شمېره پتنګان ترې نه تاویږي لکه شمع او چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم تذکر صاحب چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم زمانه به هیڅ شی نه پاتې کېږي لکه شمع چې یمه نو بس یمه خو چې لاړمه نو لاړم زمانه به هیڅ شی نه پاتې کېږي لکه شمع او کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې کېدی شي اباسین او نور سیندونه یې وي اوښکې دا انور هم راته داسې معلومیږي لکه شمع بما په ګریوانه اوښکې بهیږي لکه شمع په سر مې له ماښامه اور بلیږي لکه شمع